سلامونه ملګرو، ستړي مشئ. جاوید شاه درمان یم، زیت الرحمن جزر سره ولاړ دی. دغه شعرونه د تاسو ټولو ته ډالۍ وي، خو په دغه خواست باندې چې د دا چینل چې کوم دی عجز نومواله وته عجز کتوزه آفیشل نو دغه چینل ځان سره سبسکرایب هم کړئ او تاسو کولی شئ چې نور ملګرو سره هم شریک کړئ. مطلب دا به تاسو په موږ باندې یو احسان وي او دغه شعرونه تاسو ته ډولۍ وي چې په مسلسل جنازو ویریږم، حسینه کور مې ادیره کې راشي، یاران مې ماته مخامخ ودرېږي، منافقین چې سپاره کې راشي، د جدایۍ په اذیت خبرې لکه چې ګوتې دروازه کې راشي، د جدایۍ په اذیت خبرې لکه چې ګوتې دروازه کې راشي، او د ناڅاپي راتلو دې څه ووایم لکه اختر چې په روژه کې راشي. واه ډېر ښه درمان صاحب، د سلګو شور مې د ارمان غوږو له ورسوی، زما جړا څوک د جانان غوږو له ورسوی، هر څوک اوسو د سیند خوا کې خو له تندې نمرو دا یو ګیله مې د باران غوږو له ورسوی، د زوی علاج د یوه مور خپله ګرده خرڅوي، دغه خبره څوک د خان غوږو له ورسوی، د زوی علاج د یوه مور خپله ګرده خرڅوي، دغه خبره څوک د خان غوږو له ورسوی، ځانونه وپېژنئ پیغلې مو په کور زړې کړې، دا نصیحت مې د هر ځوان غوږو له ورسوی. عجز سړی یم فنکارانو درته سوال کومه، زما دا غږ لږ د دوران غوږو له ورسوی. ګونګ ولاړ دی همې حال زما په شان دی، زه دیوال یم که دیوال زما په شان دی، ای درمانه زه په زړه باندې یوسف یم که پرنګ شو نو بلال زما په شان. واه ډېر ښه درمان صاحب، راجوخ کړم خپلې غېږې ته بچې په درستخان، راجوخ کړم خپلې غېږې ته بچې په درستخان، غربت مې راته نه پرېږدي لالې په درستخان، که مړ شم او مور مې رانه بېله شي نو خیر دی، په جون خو رانه نشي بېلېدی په درستخان. او بدل د هر چا د جوسې رنګ دی او زما د رنګ په شان د شپې رنګ دی، زما د تور رنګ پسې ولې خاندې ظالمه، تور خو د کعبې هره ګړۍ د خپلې ژبې اوړمه، په ما ختلې د هغې رنګ دی، او درمانه دا د غربت نښه ده چې پیکه د لوپټې رنګ دی. واه درمان صاحب، گویا به نشي که په کاڼو څوک خبرې لیکي، بد به کوي چې پښتنو له څوک سندرې لیکي، خدای په سیمه پسرلی کې مسافر لالې مې ما ته چې کله خط لیکي پکې ګورګورې لیکي، د نورو خلکو په شان نه دی چې شهرت وړی دی، ستا عجز لږ لیکل کوي خو ملغلرې لیکي. هسې بانې کوم چې دی له ځم هغې له ځمه، زه به تر څو پورې دی بندې دروازې له ځم، ته کور ته ورشه ستا ډولۍ له به اوس خلک راځي ناوخته کېږي، زه به خپلې جنازې له ځم. ډېر ښه درمان صاحب. ارشاد. ښکلي یادونه مې د ښکلي جانان اوس هم جاړي، د زړه حجره کې مې د کلي خانان اوس هم جاړي، چا چې اول هم پښتنو ته لار د ګټې ښوده، هغه سړی د پښتنو په تاوان اوس هم جاړي، د بعضې خلکو په مرګونو خلک زیرې اخلي، د ځینو خلکو په مرګونو اسمان اوس هم جاړي. مننه درمان صاحب. زهر که د ریل ګاډي پاټلۍ ښه ده، کومه طریقه د خودکشۍ ښه ده، ستاسو د پکي باره کې څه خیال دی، وزن له صادر او که رسۍ ښه ده، ووایه وایزه د عشق ته بلا دم او که د سور کاغذ ګولۍ ښه ده، کم از کم د مخ د ګاونډی خو ده، ما نه ستا د غوږ د غوالۍ ښه ده، تګې څه بندیز او سرحد نه لري، انسان ستا نه خو مرغۍ ښه ده، او نه به کوي خلک به عبرت اخلي، دا د محبت کیسه ژوندۍ ښه ده، خدایه چې شتمن پسې راوګرځي، خدایه د غربت لمن سوری ښه ده، ته مې ټول جهان کې غوره کړی وي، تا پسې درمانه مې جبۍ ښه ده. واه درمان صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو چې زموږ د پیج دپاره مو دغه شعرونه ریکارډ کړل، دا زموږ دپاره د فخر خبره ده، ستاسو د ملګرو یو جهان مننه.